يورد حضرت عمر راوتی و بهر ځان ته معلوم کړی د بډایو او خوارانو دا وخت د مسکینانو یورد حضرت عمر راوتی و بهر ځان ته معلوم کړی د بډایو او خوارانو دا وخت د مسکینانو عمر ابن خطاب روانو بشتاب کنگوری لیو پورا قدراوزی شرغو غدا فریاد او جڑدا نزدی شو درگاتا بیا غلی شو فناتا اس اوری خبری اصل گئی دمشمانو دا وقت مسکنانو یورد حضرت عمر راوتی و بهر ځان ته معلوم کړی د بډایو او خوارانو دا وخت د مسکینانو په چیغو چیغو ژاړي ډوډۍ له مورکۍ غواړي هغه خواره مسکینه هسې هم نه بېلتوانه ژړېږي ماشومانه یو څو وچ وچ هډونه تېر شوي پرې قرنونه ودیګ پې اچولې دا څخه د یتیمانو دا وخت د مسکینانو یو ورځ حضرت عمر راوتی و بهر چې ځان ته معلوم کړی د بډایو او خوارانو دا وخت د مسکینانو چې کله دوی ژړا کړي مورکۍ تسله کړي وایي مه ژاړه لالیه اوس دستې دادا پخېږي له ځان سره ژړېږي هغوی ته داسې وایي بچو کوئ دعاوې بچه حضرت عمر دی خبر نه دی له خوارانو دا وخت د مسکینانو حضرت عمر چې پوشو پسند او سلګو شو المور راته وایه ژړوي ولې بچیانه کړه حال راته بیانه هغه خواره سرتوره ویلې زما وروره بېڅوکه بېنوایم لاله همدانې ګزرندی ژوند ما سړی ستومان دی دا څو مې یتیمان دي په نسوګي خواران دي په دې کې نور څه نشته بې څو وچو هډوکانو دا وخت د مسکینانو حضرت عمر ویل موره لږ صبر وکړه نوره روان شو خزانې ته ډېر اوړی ورپشا کړه هغوی ته یې عطا کړه مورکۍ سوله خوشحاله ویل پاکه ذوالجلاله پر ځای چې د حضرت عمر بچا دغه انسان وایي هوکا به مظلومان وایي حضرت عمر ویله مورکۍ زه یم پخپله په شپه کې به څوک نه اخلي خبر د سلحانیانو دا وخت د مسکینانو یو ورځ حضرت عمر راوتی و بهر چې ځان ته معلوم کړی د بډایو او خوارانو دا وخت د مسکینانو یو ورځ حضرت عمر راوتی و بهر چې ځان ته معلوم کړی د بډایو او خوارانو دا وخت د مسکینانو یوه ورځ حضرت عمر راوتی و بهر چې ځان ته معلوم